ستا رخسار د کندهار انار که داسې رنګونه وي نو زه حاضر یم. ستا رخسار د کندهار انار که داسې رنګونه وي نو زه حاضر یم. تا سره که د شونډو سرو څه نور داسې جامونه وي نو زه حاضر یم. او دا ښار به په محبت د نوي سر نه آبادوو. دا ښار به په محبت د نوي سر نه آبادوو. د نفرت عمارت راجړه کېدو که څه داسې بنیادونه وي نو زه حاضر یم. او د اپرېدی پیغلې خلیل ځوان سره مینه شوه د تیرا په سیمه که د محبت داسې مثالونه وي نو زه حاضر یم. او ستا غمونه زغمه لیونی رقیب ته داسې ووایه. ستا غمونه زغمه لیونی رقیب ته داسې ووایه. خیر که تا سره نور هم څه داسې دردونه وي نو زه حاضر یم. او د رڼا قافلې یو تکړه نه ستړی کېدونکی سپایی یم. د رڼا قافلې یو تکړه نه ستړی کېدونکی سپایی یم. د شیخ تیرې جرم خلاف که څه داسې محاذونه وي نو زه حاضر یم. او پیغلې ته د کائنات حسن یې زه منم که نه. پیغلې ته د کائنات حسن یې زه منم که نه. پتا د شیخ ګردی پابندی برکې که قدغنونه وي نو زه حاضر یم. او زما شعر دی هغه سندرغاړی ووایي چې اواز کې سور وي. زما شعر دی هغه سندرغاړی ووایي چې سوري وي اواز کې. په رباب ناز همایون سخي او په باجه که د ناشناس سرګمونه وي نو زه حاضر یم. او د جګجیت کمال ته یو پښتون سندرغاړی نه رسي. د جګجیت کمال ته یو پښتون سندرغاړی نه رسي. د موسیقۍ خدمت لا که په شیخ د دلیل غزارونه وي نو زه حاضر یم. او دا ځوانان به په موسیقۍ د انتها پسندۍ نه خلاصوو. دا ځوانان به په موسیقۍ د انتها پسندۍ نه خلاصوو. دې ځوانانو لکه رقص اکیډمي او موسیقۍ څه سببونه وي نو زه حاضر یم. او اخري شعر د مقطع چې هغه یو حق پرست شاعر ښکاره غږیږي. هغه یو حق پرست شاعر ښکاره غږیږي. د صمد نظیرو خلاف که سواز د شیخ سازشونه وي نو زه حاضر یم. د صمد نظیرو خلاف که سواز او د شیخ سازشونه وي نو زه حاضر یم. ډیره مهرباني.